السلام علیکم مرګو د کرکټ په تاریخ کې یو بل عجیبه میچ شو چې هغه د سریلانکا او د انډیا ترمنځ د ایشیا کپ دا کمپاینل چې شو نو دغه شو چې په هغې کې د سریلانکا ټیم ټول په 50 رنز باندې اوټ شو آل اوټ شو په 50 رنز باندې آیا دا میچ خو فکس نه و هغې په حوالې سره ما ته ویډیو کې معلومات درکوم بل طرف ته د میچ کم مکمل سکور کارډ چې دی انډیا او د سریلانکا دواړو مکمل سکور کارډ چې کوم ویډیو تر اخره پورې وګورئ اول خو د میچ د فکس کېدو په حوالې سره چې کوم خبر دی نو د انډیا ټیم سریلانکا ټیم ته تاریخي او سخته ماتې ورکړه خو چې اوس دا میچ فکس دی که نه دی فکس د دې حقایق خو بیا وروسته راوځي راځو سکور کارډ طرف ته اول خو د سریلانکا ټیم ټاس ګټلی چې هغې ورته ټارګټ هغې ورته په 15 اوور کې په 10 وکټو سوځېدو سره 50 ټارګټ ورکړی دی چې په هغې کې د هغې کم سکور کارډ کم پلیرانو پکې لوبه کړله په هغې کې پاتوم نیسان کا 4 بال 2 رنز کوسال پریرا 2 بال 0 رنز کوسال مندیس 34 بال 7 رنز سمارا وکرما 2 بال 0 رنز اسلانکا 1 بال 0 رنز دننجیا دیسلیوا 2 بال 4 رنز شانکا کپتان چې کم دیغه 4 بال 0 رنز تاسو ګورئ مهتا دونید 21 بال 8 رنز دوشان 15 بال 13 رنز پرمود 6 بال 1 رنز متیشا 1 بال 0 رنز دا د سریلانکا ټیم سکور کارډ د انډیا خلاف بل طرف ته په جواب کې چې انډیا ټیم کم په هغې کې ښه بالینګ کړی هغه محمد سراج کړی چې په شپږو اوورو کې په 7 اوورو کې شپږ وکټې اخیستي چې دا اوس د نه منلو خبره ده هلته د سریلانکا خطرناک بیټسمینان چې د دنیا نمبر 1 بیټسمینان پکې شته خطرناک بیټسمینان پکې شته او دلته دي دا کارکردګي اوس نه شو ویلی چې دا میچ فکس دی که نه دی خو خیر مخې ته ځو چې په انډیا ټیم ورته دا کم دغه سکور راړولی ټارګټ یې ول پوره کړل په شپږ اوورو کې 50 رنز ول راړولي هغې 51 رنز وکړو په کې ایشان کشان په 18 بال 23 رنز شوبمن ګیل په 19 بال 27 رنز او دغه میچ ول راوړ او دغه ایشیا کپ په خپل نوم باندې کو نو دا د دې دواړو ټیمانو سکور کارډ تاسو میچ لیم کتلی تاسو خپل رائے په کمنټ کې ضرور راکړئ چې آیا دا میچ فکس او که فکس نه و د دې حقایق خو بخیر 2-3 ورځې وروسته راوځي د هغې په انتظار اوسئ د لوی الله په امان